الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیجه پر خبره رسیدلی و مسیلمة الکذاب د نبوت دعوا وکړه د محمد رسول الله سره ملاقات وکړي. د الله د نبی نه دا مطالبه وکړه چې سنه به ورسره زه حکمرانم، زبستا تایید او تصدیق وکړم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ولخت ښکارا کړو د دې په اندازه باندې شی کزمانه غواړي اون تعالی نه در کوم ځکه ته دروغجنې او به د ثابت ابن قیس سره د غړي رګدي خبره وشوي. رسول الله خوب ولیدو چې دوه بنگړي د سره زما د لاسونو کې واچولې شي به الله ختم کی معنا داخله بډې زر ختميږي. د نوري سبه اسود عنسی دعوا وکړه عبحلی نمو د نبوت چې تقریبا یو سوګه جنگیلانه پیدا کړل. د رسول الله پر ملګرو باندې تعرضات شروع کړل چې اکثر ملګری به شهیدانم شو. بيد نعمان په نامه باندې ملګری ونیو او هغه اندام کې او قتل کی صحابي ودا. ابو مسلم خولاني ونیو هغه به ورلو غرزه رب العالمین د ورنه جګ جوړ راويسو. دغه کرامت ثابت شو د رب العالمین قدرت. درسلور قماندانان و قیس ابن مکشن المرادی، فیروز الدیلمی، معاویه ابن قیس، دا دوی بل ما بین کې د اختلافات راغله. چونکی د دې شهر ابن بازان خزه د شړي ځان له بنګا کړو آزاد البازیه دغه سره ملاقات وکړو، مشوره وکړه چې دا سړی موږ څنګه وژنو. د شپې په اخر یې سګي شراب څکي او قتل به کو. به دا قتل کې او دغه سره دشمنانو ما بین کې وګرځو، دشمنانو ماته وخوړه. رسول الله برغینه خبر شو ویل دا خرجل مبارک دی په بیت مبارک د فیروز چې د شوچت ظالم او کافر قتل کی. ابو بکر رضی الله عنه د اسامه تشکیل برابر کې چې د لړ شي بل قال قیل عمر چې ورته ویل چې دا هډر صح حالات دي. کوم د اوسو مجاهدین د مدینه منورې دارالخلافه نه بار کوښنه څو د تعرضونه کې برید. عمر رضی الله عنه سره دا خبره شریک ده ابو بکر صاحب سره هیڅ انتهایی غوسه شو. وی ویلې چې زړه ژوند او مودین د اسلام د ماتیږي او ابو بکر عمر وې د دې حدیث دا مطلب دی چې کله شړی لا اله الا الله ویلې وینا مال ارشه بچتي خو کچیرته تجاوز په اسلام کې به ګور ارشه ختميږي دا وای. څه خلک راځي د ابو بکر رضی الله عنه سره کې نه سوي کوم زکات ورنکو وي زکات ورنکې نو تاسو سره موږ جنگ کوو. ساسو مړي مرداران دي، زنانم غلامان دي، کم ازمکه مو چې درنونی ولا دا بزمنګي او زمنګ د مړو بدیت مرکو دا شهیدان دي. ډېر خبره وکړي. د دین ورسه به هغه خلکو عمله وکړه ذات الخشب علاقه کې به د ابو بکر سره د غوی قواوی دی بل سره مخامخ شوې چې دشمن له سخت ماتې ورکړه. تر دې پورې یو سړی او مقرن وستر ګروپان زامن لرل او ټول ابو بکر لور کړی و. ثابت ابن مقرن، عبد الله ابن مقرن، شعيب ابن مقرن، نعمان ابن مقرن دشمنان الله مات کړ. به جنډي تقسیم پر خالد ابن ولید له، اکرمه ابن ابي جهل له، عمرو ابن شرحبيل له، شرحبيل ابن حسن له، خالد ابن العاص له، عرفه له، علي حزرمي له. جدا جدا علاقه ول تشکیل کې جدا بزن سره ول ورکت بکوي. خطبه ویلو عجيبه د دې په طرف باندې مجاهدین ور تشکیل کړو. د دین ورسره به رب العالمین دی عینه ابن حسن لا او طلحه الاسد لا توفیق د ایمان ورکې د دوی صحابت اندشه برقرار به پاتې شو. ثم دشمنان شو ټول ختم شو. قران کریم کې رب العالمین فرمای د ابوبکر شه دغه د ملګرو مبارک ویل قیامت پر ورځ باندې به د مخونه پړقي. یو مده شورز چې سپین به وجوهن سمخونه او باز مخونه به تک توري. د مخ درانه بارکه مخ موږ دا ویلو او د صدقه منس کول رسول الله باندې ایمان علیه الصلاه والسلام د شپې په دورتم کې جمعتون لتلله هجرت کوله د الله نه دعاګانې وغوښتې او په تکلیف کې او داس کول د شړی په غي دنیا کې د مخ کې رڼا او زیبې پیدا کړي. سورې فتح کې دا مسله ذکر شوی و چې مراد د نه خو نه کم نه خېلي. چا د شویل د کچر د ګناګار انسان جهنم لور شي د ټول اندامونه به سوزول کېږي، لیکن دغه د سجدي زینه بچ پاتې چې و اندام دي. چا د قیامت پر سپینواله دی، چا د مخ نورانیت ته
کم چې تورواله د تندیو مابین کې هغه به مراد لري لکه دغه معنا امام بقیم کړي نظم الدرر کې ابو دردا صاحب هم کړي دا امام مجاهد هم کړي دا ابن کثیر هم کړي دا چې هغه معنا خاصه د مقام کې ناروا او غلطه را الله رب العزت پر دې ابو بکر صاحب او داغه ملګرو بارک ویری دي چې دا به الله داخل کې په خپل رحمت کې رحمت داسمن د الله صفت دې کوم چې داغه د شان مناسب تعویل تحریف تشبیه دا شی نه مونږ نه کوو مونږ به دشي وایو په قران او سنت کې چې څومره نمونه د رب العالمین ثابت دي دا به مونږ ټول منو کوم چې داغه د اوچت شان سره مناسب دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي و الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات د الله د صفاتونو باره کې بسړې د عقیده سره لکه څنګه چې داغه د ذات باره کې عقیده سره رحمت داغه صفت ته اگر که بعض علما به دې تعویل کوي موږ دا د الله صفت ته داغه د شان سره مناسب تقریبا وشبه اسباب الله رسول ذکر کړی دي چې بعض اجمالی په دینت باندې چې انسان باندې عملو کې معنا ده قران سنت کې نسل حق خبره کول منځ کول زکات ورکول خلق منزله دعوت ول خلق له زکات دعوت ورکول شرک نه کول د شرک مخالفت کول د مریض پښتنه کوله رب العالمین له جړاګانی الله له سجدي کې خودل د مازیګر منځنه مخې د سلو رکعات نوافل کول بدعت باندې رد کول د صحابه او من زړه کې ساتل د اسلام د شاعر او احترام او اکرام ساتل چې کله انسان مبارک منه په ارزه کې د قران او سنت او درس او تدریس هغه مخ وړاندې بوجي د الله په بندگانو باندې شفقت تقریبا وشبه اسباب د دي او د انسانانو قران کې رب العالمین فرمایلی دی داخل به ورځ قیامت الله د عرش سوري لاندې کینه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحمت لاندې یو قسم به ورځ قیامت د عرش سوري لاندې نشي ابو بکر او دغه ملګری چې د مرتدینو په مقابل کې اسلحه وشته کړي و او ډېر سخت مقاومت او مقابله به وکړه دا کوم انسان چې هغه تورمخيري اهل علم فرمایي چې دا مرتدین دي اهل بدع بدعتین دي اقا انسانان چې هغه ګناګاران دي چې کله سړی ګناه کوي الله په مخکې چې تورواله پیدا کوي به دغه د ګناه موافق د تورواله چا چې له ګناه وکړه لګو چا چې متوسط وکړه متوسط او چا چې ډیر وکړه مخې به تک توري کدا په ځمانه څومره ګوتې ولې نه وایي بدعت چې کوي چې یو شی دین نه یو د دین جوړ کې عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله یو شی دین نه یو د خلک دین جوړ کې وي د کوون کې دا ګمان دي نعوذ بالله من ذلک چې محمد رسول الله خاين دی خاين د دې انسان یو عمل په ورځ قیامت نه قبليږي رسول الله فرمایي نه به توفیق د توبې او نه به نفل قبليږي نه به دعوت قبليږي او نه به جهاد قبليږي عمل فی السنه عمل قليل في السنه خير من عمل كثير بالبدعه لګ عمل د محمد رسول الله د سنت برابر ده به احترام په نسبت سره ډیر هغه عمل چې د محمد رسول الله طریقه نه ملالي قاری سے فرمایي دا د الله دشمن دی راسړي سفیان ثوری فرمایي چې یو شی کله دین نه یو د خلکو ته دین جوړ کې وي د دې سړي په دې عمل باندې ابلیس د زنا نم زیات خوشالي کی زناکار سړی به توبه وباسي ولیکن دا توبه نه وباسي اخوند دروازه سے فرمایي د انسانان په ورځ قیامت د جهنم سپیته الله جوړ کی علم بالله ته والی ځکه دوی تجاوز کړي ذلت الله بدی سرونه باندې ورته کیږي قرطبی حسن بصری دا خبره نقل کړي دا او هغه انسانان و چې دا مخونه تور و چې دا مرتد و مرتد دا من شرک کړي او رسول الله دین ناقص غنل او مشرک له مشرکونه ویلي رب العالمین له ناروا واسطي و غنل او د قشند الله د دین او دغه د نبی سره دښمنی شروع کړه اعراض ته شروع کړي شهر له کار ویلي يهود نو سره موالات او دوستانی شروع کړي قران کریم بیزتی وکړه د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکړي د الله د دین نه انکار وکړي د ناقص وګڼو د دې وخت پورې خاص وګڼلو ملائکه د الله لوري نه وګڼلې قران د الله کلام نه غني د رسول الله ملګرو سره دښمنی شروع کی قیامت باندې ایمان نه لري د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي به بل عمل د اسلام او د ایمان په نعمت ناشکری د مسلمان په مقابل کې اسلحه اوچتوله خو الله رب العزت فرمایي چې د ابوبکر او د غیر ملګرو مخونه به تک سپینی او د غیر مخالفینو مخونه به تک توري چې هغه مرتدین دي اهل بدع بدعتین دي او اق انسانان دي چې ګناګاران ابوبکر چې به زو خپل جنگ لازم او سنت تیار کړ مرګ مجاهدین سوار شو علي ابن ابي طالب د ابوبکر رضی الله عنه مخله ودرېدو د محمد رسول الله زمم دی او د کاکا زویم دی دا غدا وکي د مهار نه ونی ورته چې اين تصب یا خلیفہ رسول صلی الله علیه وسلم اے د محمد رسول الله خلیفہ چرته روان دي هغه دې مرتدینو سره اعلان د جهاد کوم کنه او اعلان د جنگ میکړل ویني شتلې هغه اصرار کو چې زم وېزه به تعالی هغه خبره وکم چې کوم محمد رسول الله تعالی په بدر کې وکړه هغه په دې طریقه چې کله بدر کې میدان د جنگ تیار شو یو طرف د مسلمانانو سره بندي او شو بل طرف باندې د غیر مسلمو عبدالرحمن ابن ابي بکر شداد ابو بکر شه بچي هغه میدان لروه ته ویل چې موږ مقابله به څوک وږي ابو بکر شه وروه میدان لجزا نبی صلی الله علیه وسلم ورته د توره دی بند کا
تک ور سره لاندې وتی میدان د جنگ کې شهید شونه به موږ ډیر درمن شو ځکه محمد رسول الله سره ډیر مینه و او قانون داري چې څوک د چا سره ځای ته مینه لري دغه په فراق او دغه په جدای باندې داخلي جوړل یو خاص درد رسیږي نو کته چیرته په میدان د جنگ کې د مرتدینو سره لاندې وځي او شهید شي نو به مسلمانان په بل انسان باندې راجمع کېدل دا ډیر ګران کار دی او زموږ د ژوند له درد ورسیږي ته بنسي هغه وځم خو باندې کې چې اسرائیل اور باندې کې دا پاتش دینه دوه خبرې معلومه شو یو دا خبره ته معلومه شو چې امیر دا په اړه معرکه او په اړه جګړه کې حاضرېدل ضروری نه دي لکه ډېر انسانان دارت کوي ودا امیر د جبهه په خپل حاضرېږي نو پر دې ځامن په ور تشکیل کوي ټول دل کړ ور باندې د علي سبدي سیاست نه معلومیږي چې هر وخت کې دا حاضرې په کار نه ده محمد رسول الله مزکه هر غزوه کې نه برخه نه قصه شوا د قانون نه سنا دویم ته عجیب خبره ده معلومه شو چې کله به یو ځکه مسلمان بادشاہ یو هغه عادلی ادري پر د اندازه معلومه ده چې دومره کاله به د حکومت کې دغه نه بروسه به ترتیب برابرو لکه مغربیان شي برابرې بیا بنو بل سړي انتخابيږي به بروسه بل سړي انتخابيږي نه دغه سړي د مسلمانانو امیر دی او د چې عادل دی تر څو پرې چې بده کې عادل دی بس موږ اوسو مشرین او چې کله عادل پرې خو د نیم کال تیر کړو یو کال تیر کړو پنځه کال تیر کړي به لړې کول وکړ دي دا دوه خبرې ته معلومه شي ذل قصال اخر شکل ابو بکر شبر ورشد او ذل خشبه هر چا خپل جنډا ورکړه خالد بن ولید دوی دا جنډا والا ولړ شه بنو اسد بنو زبیان لا طلحه الاسدی مرتد پیدا شوی دی هغه د نبوت داوا کړی وای وښنه خالد بن العاص ویل وتلار شام لا عربتين تشکیل کی علی حضرمی ویل وتلار ش نجران لا اکرم رسول الله ویل وت بنو حنیفه یا بنو یمامه هغه خو ورشه دغه سری عمرو بن شرحبیل تشکیل کیو شرحبیل بن حسنه دا تشکیل کې نو کړی چې خالد رضی الله رواني ګډیر انتي وخیر سړی خالد شه د جهاد کې دوه خبرې ډېرې ضروری دي خاص کر امیر د مجاهدینو کې یو بدري او بل وخیرته ایوازي په وخیرته باندې کار نه کیږي ایوازي په بدري باندې کار نه کیږي دا دواړه چې سړی راځم کې دغه نور سره به رب العالمین کومه کو غواړنو الله به کې نتیجې درکړي د خپل ملګرو کې دوه ناشنا ملګری انتخاب کړ عکاشه ابن محسن ثابت ابن اقرم وتا سره دشمن حالات موږ معلوم کړي چې په کوم اندازه باندې دشمن دی په کوم ترتیب باندې جګړه پکار ده او څنګه اندازې سره موږ جنگي وکله چې وکاشر رضی الله ثابت ابن اکرم روان شنو طلحه الاسدی سره په یوځای کې لاندې واته مخامخ شو دا دواړه شهیدان کړ د چې شهیدان کړ خالد شه بده باندې سخت وسه شو جګړه وسره شروع کړه طلحه الاسدی هغه ورو سلامت هم قتل کې وی وجلو نو په دې وخت کې کله چې دا طلحه الاسدی داوا وکړه د نبوت او ابن حسن ورته ویلې به مړ محمد رسول الله چې کله ژوند دی او موږ دغه منل کولې شو وسنه د وکانو د پلار خبره کوم نشو منلې ابو بکر خو د وکانو پلار دی سخت خراب خبره وکړي مالک بن نویریم ځان سره پیدا کړ او سجاح التمیمی او زنانه ځان سره پیدا کړ خو چې دوه کله لاندې وته دغه جګړه ډیره سخته شو نو د طلحه الاسدی دی عین ابن حسن لوی له مال وحی کیږي د جدا جنگ شروع هغه ته د وحی غم کوي چې وحی کیږي کني کیږي مخ په مرګ مړ کړو وی وحی څنګه کیږي وی وحی دا وشو چې هغه څه کیږي چې کوم تقدیر کی او پاتې دا چې نتیجه دار وته چې خلک مات کړو طلحه الاسدی ایمان راوړو عین ابن حسن ایمان راوړو خلکو به پیغور او تعنی ورکولي وی ویل چې اوس موږ په صدق باندې ایمان راوړو صحابه ته دغه برقرار پاتې شو دا قواوی چې کله طلحه الاسدی مات شوی مالک ابن نویره دا د شو سړیو چې کله محمد رسول الله وفات شونه د سخت خندا وکړه یره وکړه چې دا سړی خو مړ شو خوشالي په وکړه او دیږي کې طلحه الاسدی له جزستا مشاور ستا ملګری یو بل ملګری زنانم ځان سره پیدا کړ سجاح التمیمیه خالد ابن ولید ویل چې دا قواوی خو ماته کړي وس د مالک ابن نویره سره جګړه پکار ده موږ له دا معلومات شوې دي چې هغه سره څه قواوی دی په یوځای کې دا پروت دی او دلګی شته یو ډاله انصار ورته ویل خالد موږ جګړه نه شتلې چې کوم زمنګ ابو بکر خودلې دی مکه ځای کې موږ جګړه کړې د ایس نور موږ خپل کار دي هغه وی کدا شو زما سره زو کنه چې خو دا سړی وام دا ډېر خطرناک سړی دی د محمد رسول الله په وفات باندې خوشالي کړې د اصلي جګړه د سره پکار ده کله چې هغه روان شو یو ځای پورې چې مسلو کې انصار ویل چې دا خو زمنګ امیر دی چې دا چې نو موږ څنګه پاتې کېږو هغه پاسونه باندې وخت تورې ونیزي مې زیرا برابر کړو ایس وراله جنگ شروع مالک بن نویره په یوځای کې کمین نیول او سخت جګړه وشوه جګړه کې نتیجه دا شو چې ایستاده مالکی دزګیر کې وینه مجاهدینو مړ چې په واړه ولې راوستو خالد بن ولید په یوځای کې نه صورت ویل چې مالک بن نویره دادې ولکه دا زکات ولې نه ورکړي او تر محمد رسول الله په مرګ باندې خوشاله څنګه وي
د طلحه الاسدی تایید څنګه وکړي د مسلمانانو په مقابل کې دا جنگ څنګه اعلان کړی دی دا خبره چې وکړه هغه مرزي شړې او د شینه ویلي چې رسول نبی ومړ استاسو صاحب بده شي ویلي نبی صلی الله علیه وسلم یادو استاسو ملګری دی هغه بدا خبره کوي دا موضوع ګډوډوله ته شړې نه خبره کوي هغه بل خبره شروع کی لکه اوس اکثر خلک یې وسو ګزان لمنځونه بم کوي روجي بم نشي مړ وستاسو مسلمانان د شخل دي چې مې نه پیژنې د شي کارونه وکي او تاسو مسلمانانو دا کار دی تاسو مسلمانان د شي او تاسو مسلمانان دا خالد بن ولید دای خبرو باندې دی خبرو په خالد بن ولید ډیر بد اثر وکړ تورې راوي چې بر سر باندې ور عقل ته تیر ورسو چې ته مرتدي چې کله وګورځه مجاهدون لوي وړ سره راوړو نیوتی کې په یوځه کې خدا بلتی کې بلځه کې خدا دا سره الته کې خدا پاسه په دې کې خو او خوروي ځان لا باندې کړه خلک ورته دا ولي وې د دې مرتد سره د شکار په کار دی قطر د وجل نه ورستا چې نور مرتدین ته عبرت والی چې موږ د خالد بن ولید او د اسلام سره ټکر نه وایو ټکر مو ورو دغه نتیجه بس موږ لکه څنګه چې د مالک بن نویر نتیجه شو عبرت خلکو له ورکو ابو قتاده په دې چې ملګری او صحابي هغه د خدای ظلم وکي ودا ولی وې دې شړې ځانونه کول او د په ځکه ځانونه کېدل رسول الله فرمایي چې په ځکه ځانونه کې ګال څنګه تاسو قتل کوي بس هم وجلو راغی روان شو مدینه له خپش دوړ ما بینګه بحث شو مدینه منورې له شکل راغی د عمر بن الخطاب سره مخامخ شو ورته ویل شي یا عمر بن الخطاب خالد بن ولید خو مسلمانان وښني مالک بن نویر ځانونه کول واقع قتل کې او باز وخت کې غیبانه خبره سړی به سوډاندیوال له سوال به ډیر مش عمر شبیر انتهاجات غوسه شو لاړه د ابوبکر صاحب خالد واړه ورته ویل چې دی خالد نه بده توره مرته والی ځکه دغه مسلمانانو به توره ایستلې ده دا موږ لګلې د مرتدینو د قتال لپاره دا لړل ته مسلمانانو وژل مالک وژل ابوبکر صاحب دې ډېر پریشان او شوه دا مسله شو بعضی ملګرو د شی ویلې چې خالد دغه په قصاص کې وژل شي چې ویل د خالد نه پوره انتقام او دیت واخستل شي چې یو نظر پېښ کې چابل ابوبکر صاحب د دومره غرانه خبرنده زباغه طلب کم شکل را طلب کې خالد بن ولید شکل مدینه منورې لړاغي وې څومره جامع چې هغه غسل وی هغه ټول د مرتدینو په دیونو باندې لک پاتوي د تور نه دا وینم چې دی او تور پړګه تړلو ګرچا پرې بده پړګي کې دا غشي امد شي ټومبلی و او دام د دې مرتدینو په دیونو باندې سره و یو ناشنا کیفیت باندې د اثر راخته شو نو عمر بن الخطاب شکل ولید ورته ته دریاده لپاره دا کارونه کوي دا رسول لپاره تا کړی دي وینو لدی ګورو دي تور لدی ګورو دي غش لدی ګورا خالد بن ولید ډیرو خیر سره هغه عمر صاحب سره هیڅ خبر وانه ولا ډایرک لاړو خلیفہ الرسول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قال هغه تشهود په کیفیت باندې کېنسو هغه ته پښتنه وکړه چې صورت حال دی ویدل پیغمبر په وفات باندې خوشالیم کړی دا او د بده شي ول چې تاسو صاحب د شي وي او دلته به دي ظالم طلحه الاسدی په خوا کې مولاړو زکات من ورکو وینه ورکو ما وې اسمه تور بشرا واقع سو میوالو نو ابو بکر چې دا معذور وګڼلو وې زته نه معذور کوم ته په خپل ځمانه لکه څنګه چې امیر ويم دغه شر امیر ما پاتې کړ راغله ابو بکر عمر صاحب لا عمر زله له دا خبر وکړه چې عمر دا د الله تور د سیف الله دا غلقه په پریش د الله په دشمنانو باندې شي وڅرخي دا زنه شم لري کوله ته مال ودا تل لري کا او زه دا معذور غنم کدا کار چیرته کړي واغه زنونم کول دا په خپل کار کې معذور دی د مثال د شری د محمد رسول الله په وخت کې خالد بن ولید او رسول الله تشکیل کې بني جزیمه ولا چې کله جګړه شروع شونه هغه مسلمانانو خو تعبیر نشو کوي چې موږ مسلمانانو نه دشي صبانا صحابي به هغه چاله ویلي چې د رسول الله ملګری ومانه موږ مسلمانانو خالد شه فرمایي خالد شي ګمانو کې دل کې موږ پر رشخندوالو به دا ملګری په دې سجده باندې الله را پرې واته وایو چې نورم سخت رشخندوالو نور سخت قتال په دې کې وکی چې په کې تشګیر واسیران کړ هغه چې به کله وجن عبدالرحمن ابن عوف ورته چې دا تاسو کوي دغه سجده الله لکه خدای مسلمانان ته وجني رسول الله علیه الصلاه والسلام نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خالد نه کارګزاري واره دا ورته وی ویلي چې د شي کیفیت باندې دا وجلو نو وی ویلي معذوري وګڼو ځکه ته مجتهد پر خپل اجتهاد کې مثال حق نه ونه رسیدي اللهم اني ابرو مما صنع خالد الله چې خالد کوم کار کړی دی زه په دې کې دغه نه بیزار او دم کې معذور ګڼم دیتی به خلکو لور کې نیم دیتی پورا حتی تر دې پورې چې دغه کوم غنیمتونه راوړي او په کوم لوخي دوی سپیله او بور کول اغلو کې رسول الله برته ورکی ودا معذور دی دلیل په دې باندې چې مجاهد کله په دغه وخت کې وسړی ته اوجل شنه په دې مجاهد باندې قصاص تري او نور باندې دیت شته چې وسړی ونه بساوه کې لاړو او په نو دې ګمان دا و چې دا یو کافر سړی دی او چې کله تحقیق مې کو چې سړی مسلمان وخته
دی وخت کې د دین دا خبره معلومه شو نه به دا مجاهد په قصاص کیږي نه ورنه دیت اخیستل کیږي او نه ورنه نور مسله کیږي عمر رضی الله عنه ویلي ابو بکر سے صبر دی مالک بن نویرہ هغه خاندان لا دیت میت وغیرہ دا ورولېګم نو د دې ابو قتاده او خالد بن ولید دا جنجال پس کې راغی جنجال په دې کې راغی چې احتیاط د رسول الله په ملګرو کې ډیر زیات دي ابو قتاده ویل چې د خوازان کولو او خالد اجازه کوم چې دا کارونه کړی دي د دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکړه اسمکو اسمانونو دا ټول احد مسلمان په قتل کې شریکان شي ملائکه او انبیا او د انسانانو او پیران ولې نه زبر دا ټول جهنم له ورسول مؤمن دومره مهم دی رسول الله فرمایي چې دا رب العالمین د اسمکو اسمانونو ودا چې ختم شي او دا چې رنگ وبنګ شي ودا الله له اسان د نسبت سره دا خبر شي مؤمن دی وجلی شي مؤمن خو مؤمنی رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې و علامات چې مرګونه بډیر شي او څوک چې څوک وجني په ناروا باندې وجني د دې قاتل چې څومره نیک عمل دی هغه به ټول رب العالمین برباد هغه به ختم کی په دې باندې د رسول الله پر استهزاء باندې د الله د رسول د قانون په مقابل کې بل قانون لبیک ویل د يهودو سره سره موالات او د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي بل دا مسله ورته وکړه اې د چې کوم زنانه وا ام تمیم نو میدله اې د مالک بن نویرہ هغه خالد بن ولید ځان لپاره نکاح باندې کړ عمر شه ورته دا ولدا هغه خزر په نکاح کړي تشکیل ورکه ورته وی چې لار شه بنو حنیفه ولا اهل یمامه لا لیکن شکل دغه په طرف باندې قواوی روانې دي الته زنانه پیدا شو سجاح التمیمیه چې دا د بنی تغلیب نه و اصلي کې د یمن باشندگانو خو نسوارا په دې ځکه راغلي او په دې خلکو کې دعوت وکي ایسه دا ټول نسوارا شو کینه دا ذاتن عربان و دې شیرونه مېرونه یاد کړي و باز انسان معمولی خو د علم یې کمال الله ورکړي نو هغه د شګمانو کې شمدازه دا پورا کمال والا ذات چې دا هغه واځي څوک دی رب العالمین دی چې الله تعالی علم درکې ځواني درکړه مال درکې بچی درکړه په دې باندې شکر وباسه نو دې کې شیرونه مېرونه د شهادت کړي ونه دي د شګمانو کو چې زه پیغمبر هم ایشته نه بد داوي وکړه تقریبا څلور زر جاهلانو دې سره تایید وکي بیعت وکي موږ ستا امتین او با شیرونه مېرونه به چی ویلي بیا به کله نه کې په لم ترغیب ورکو څنګه باطل فرض همیشه د عادت د شکل نه کړم دعوت ورکې لکه روزي نه شي عبادت کوي دا کار کوي دا په دې شیرونه کې د شیرونه ویل چې د ځوانان بالکل د دشمن په مقابل کې تحریک کړه چې دا ابوبکر دی والی په کار دی او د شری او د شری محمد ختم شو داغه نه بوت ختم شو اوس موږ وخت راغی د مالک اربعی په کور کې کېناست وی ویل څنګه چې لډار په مدینه دارالخلافه باندې عمله کوي کدل درامه خامخ د قومونه ویو نو هغه ورته مشوره دا ورکړه وې چې چل به وکړو چې اول بني تمیم ویو دغه نور سره بنو حنیفه ویو بنو یمامه اهل یمامه به ورسره مدینه وې ځان سره ملګری پیدا کوي چې ډیره خره جنگ شروع څلور زره کسان دې په قیادت کې و د بني تمیم سره چې کله وارونه شروع کړل ایسته هغه شکستو غړو دغه ډیر کسان اشتراک کړو مال نه تیراوړ اهل یمامه په طرف باندې روانه شو دغه مشر چې په دې وخت کې مسلمه الکذاب مسلمه ابن حبیب الکذاب رسول الله ورته الکذاب لقب ورکړو او دا د جنگیری خلکو چې په دې ټوله دنیا کې د دوی غونې وسلوال خلک هم نه د قشن جنگیری خلک وڅلوي سره مصالح کسان دلر او سقدریز خلک له بعض قومونه چې هغه سقدریزي هغه چې خپل استخبارات اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې سجح التمیمیه د بنی تغلیبونه څلور زره قواوی را روانې کړي دی او تاسو وਹੀ سوچ وکړي دې شي شړې دامو چې یو طرف باندې اکرمه ابن ابي جهل راغلي او په بل طرف باندې شرحبیل ابن عمر ثمامه رضی الله عنه راغلي او په بل طرف باندې دام رااله نو دا خو زه اخو دې خو کېږم لکه د دوه ژوند په دوه پلونو کې شړې منځ کې ګیر راشي به مذاکرات کوو خزنه مطالبه وکړه راځه سلوي کسان متراولي سلوي کسان چې کړه د ځان سره راوښنه یو ځای سره وټه کو الته کې نشو غوټه خیمه والي و د مسلمه الکذاب دا خزه مسلمه په دې کې 3 ورځې پاتې شو دا اوس پیغمبران دا باطل پرست دروغجن پیغمبر واغم پیغمبر دلو چې پردي زنانه سره کینه حدیث کې راځي عائشه به فرمایي والله ما مسد رسول الله يد امراتين قط قسم په الله چې محمد رسول الله شرط پردي زنانه سره نه لګیدل هغه بیعت په دې شوبه باندې کو وېسما یو خبر یې خزل ټول خزل یو رقم تر لاس نشته لاس مې راوېدل دومره حیا په محمد رسول الله کې وا چې کله په لار باندې روان وو تا به د شي ګمان کوله کې پیغله زنانه چې هغه په خپل کوټه کې کور کې دومره حیا ناک نو کله چې کینې سونه د مسلمان ورته ته نبی او هغه ورته تم نبی وی او نو دې مسلمان ورته وی څه خو وای څه دلیل دی هغه نو ډېر چالاک خزه وای خزه هغه مخکې خبرې کول وسو موږ مخکې کړي کنه یو خور د شه د خور هغه شه د خور بری خیر وړاندې بوزو خور بدل تراول غړ سړی به د خور بشه رواني بیچاره
دغه چې ورته ویل وکړو مخکې خبره کول خبره خو به نه وروکی وته نبی مسلمه الکذاب له ویل او وڅ تعالی دغه وسه بدرته یما نو فاحش انسان خراب همیشه خراب خبري کوي یو څه خبره وکړي وې د شی ویل وې دینارینه ولا الله خاصن دمونه ور کړی دي او زنانه ولې به پرجونه ور کړی دي او دوی به خپل مابین کې بل سره وځي کیږي دغه نور سه به حمل لګیږي او به حمل دنیا لراځي بد اخلاق انسان دغه مسلې چې د استاد ذهن خراب هغه خبر دماغ ورواوړي لکه یوسف علیه السلام زلیخا دا مطالبه کوله وې څومره مزیدار سترګې دی په دې الله نه ګورم وې څومره مزیدار مخ دی دا د مور پر رحم کې الله را کړی وې څومره مزیدار پوزه دی دا وې دا قبر کې اول خبر کیږي به ورته چې حیث لک راشدی بسل انه زو دا مد الله نه نشي پټولې نو دا خبره چې کله چا شروع کړي ته پوښه بده باندې چې سړی بزړه کې مرزي دي نو دې چې دا خبره اغله مسلمه الکذاب چې دې کښې ویلي نو دا کزه خو جذبه کړه لزه کده چې تحریکی شیرونه ورته ویلي چې دې قوی شهوانی په حرکت کې راوسه و انت نبی وانا امنت بك وته پیغمبر او ما پتا ایمان راوړ هغه ورته نکاح نه کو و ډیره خدای نکاح بو ځکه شیطان بشراغ رسول الله فرمای سړیو خدای په وجه کې دریم پات کیږي نه مگر دریم غړي شیطانی و مہر وسی و مہر غم مکوا نو دا درې ورځې دوی په دې خیمه کې عیاشي او فحاشي او عریانی وکړه سره ورته وی ډیره ساده کځای تم خپل مشرک وا زم خپل مشرکوم د عربان بسره اوخرو په دې منځ کې غریب خلک دي تیم جنگ او زم جنگ خپل حکومت او ارزم په دې برابر لکه ډیر انسته مشران سره دا غمي پر دې زمون دی وجه لیکي د خوشزمن وزارتونو او ریاستونو او بچاینه به راځي د دې څخه غم کو چې دا وسنګ کو څنګه نو کو په جګړه باندې داخله کواشوا چې کله روان شو فوج دوره څنګه چلې ما خو سره نکاح وکړم ما هر کې شي در کړې وېڅ هم در نه کړې نه وې ظالم ته څومره عزت منه خزي تاسو سره څلور سره کسان دي کم از کم سمهر د لپاره خو ډیر شي مقرر ول پکار دي ته وای چې مفتنی کام سره وکړه بیرته بشراو ګرځي کله خو نه قصه عقلی مسلمه الکذاب له شی ویل وکړه مہر غواړي به موازین راولای دې کله چې کوم موازین دغه دوه د نبوت د مسلمانۍ داوام کوله موازین شکل راوسو ویلکه محمد څو منځونه پرس کړي در باندې وی 15 وی دا محمد چې 15 منځونه پرس کړي بدی کې دا دوه منځونه ما تاسو نه معاف کړ سارو ما خوستن بس دا مہر شو سخت دی فوج وخاندل وی دغه پیغمبر باطل فرس همیشه دغه بسګری چې دی کې ګټو دی کې ګټه خالد بن ولید چې وسره مخامخ شو دی د قواوی راوسه او جنگ جوړ شو دومره قوي زدن خالد بن ولید دی فوج لور کې چې ټول تاس نس کړو ختم کړ سجاح اتمیمیه ایسا په کور کې نه وته ورکا شو باطل فرس قران کې الله فرمای دا پشان د زګي یو وخت د پاره ایسه به لور کې معاویه رضی الله عنه شکل به د شام والی چې د غیزنه مسه ورکړ باندې تغلیب ختم کړ د دې طلحه الاسدی په تایید کې وبله خزه ودرېده اې د سره د خور غمو چې دا خزه خو کې ودرېده لوا دومره ام زمن نمې ده دومره عزتمن و په خپل علاقه کې دغه پوخ باندې بچ چا لاس ولګول نو به په یوس کې به شروع خان ورکول چې تاسو څنګه د دې بیبي او د دې بیگم په دې وخت باندې لاس لګول دي ورکوي شروع خان د خپل دغه قیادت دغه فوج لاس کې واخصو زه جنگ کوم خالد بن ولید چراغ دیم وجل او هغه کې مرته مردار کی فوج مرته تاسو نس کی او به ورته چې اوس په دې طرف باندې امامه په طرف باندې ورشي ابو بکر صاحب اکرم رضی الله عنه له تر هغه خوانه راشه شرحبیل بن حسن له ته په دې طرف باندې ورشه خالد بن ولید له ته په دې خوا باندې راشه او د خالد بن ولید قواو نه ورسه ابو بکر صاحب یو دسته یو ګروپ د مجاهدونو ورولېګو چې د شار خوانه په باندې څوک حمله ونی کی الته شورغه مسلمه الکذاب دی دا هغه سره چې رسول الله سره ملاقات شو په لسم کال د هجرت چې کله دا وفدونه راتل وېزه پته ایمان راړم خو شرط به کېدای چې ته به ما نبی غني سنه ورسه ودا کجوري ورته کار کړ دیغه څنګه وې دومره تعالی زبکه نشم درکوي او به ورته خوب ویلي چې تاسو بل الله ختمي لري کېږي د ثابت ابن قیس سره ډیر وګد مجلس به وکي خو اخر اندشي ملامت شو لاړو د خپل فوج راجمه کې ورته ویل خپل کسان وی محمد کسان کم دي په نسبت سره تاسو لا د محمد علاقه کمره په نسبت سره تاسو لا او هغه غریبانان دي په نسبت سره تاسو لا هغه کې پیغمبر پیدا کیږي او په تاسو کې پیغمبر نو تاسو پیغمبر شو قوم ورته بالکل تاسو پیغمبر شو جاهلان خلک دي نو په دې وخت کې وسړی ورته راغی د نبوت داوی شو وکړه طلحه النمیری یده په دې قوم کې ورته آشنا ته پیغمبر وي او باندې شو داسړي وی څوک درته راځي دا واحد څوک راوي ویریس ګنده مسلمه الکذاب ورته شیطان وې د شپې تر ځي کده ورځي وې د شپې راځي هغه ورته قسم په الله چې تسخ دروژن سړي او محمد صلی الله علیه وسلم په حق دی خو قومیت وسد شي دی چې منګه ربيع قبلی زامنیو او محمد صلی الله علیه وسلم د مزر قبلی دی
اگر کاغه رښتونه دي ته اگر کو دروغجن موږ د شی و چې ته موږ پیغمبر او محمد موږ پیغمبر نه دي قومیت د خطرناک مسله ده بعض خلک وایي قوم دی او قوم دی او قوم رسول الله فرمایي دا بدوی خبر دی پرې دی وکته په باطل مولانا خو موږ په قوم کې د ربيعه په اولاد کې موږ ستاسو تایید منو ته موږ پیغمبر هغه په حق هم موږ قطن نه منو ابو هريره سے فرمایي په مجلس کې موږ ولس کسان ناسو پیغمبر علی السلام په موږ باندې راغی او پتاش کې ملګری دی ورزق رب العالمین به جهنم له بوجو داغه کې دومره غټ ویل کده او حد غر وی موږ ټول په ځامن ویریدو وی خپل زده شریدم لکه پاڼه د شره پیدا وی په دې ملګرو کې موږ د انتظار کوو چې موږ اکثر ملګری شهیدان شو یو زپات شم یو سړی بلو چې دا غنم نهارو او لقب د غیر رجالو هغه د همدغه قبيله سړیو سوره بقره وغیرہ دا سورتونه یاد کړی و وی چې کوم وخت کې زه په ځان یریدم چې دوه په دوه پاتې شو لکه جزه شم د آخرت غم به سړي سره وی ای صدقه سړي د سوره بقره وغیرہ یاد کړی و سره د علم رب العالمین گمراه کې مسلمه الکذاب لوي وی ته پیغمبر او محمد پیغمبر نه دی او به څه ویلي وی والله زماري په الله باندې قسمي سمعت ما د محمد صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي رسول الله به دا خبره کوله چې د نبوت زمو د مسلمه الکذاب په مابین کې شریک دی خو ما ځان له پټ کړی دی رسول الله باندې دومره دروغ ورته دا مسلمه الکذاب دي خبره اوریدل سره په دې باطل کې نورم کلک شو چې او هو زه خو رښتیا پیغمبر یم اکرم رضی الله عنه خپل قواوی راوسته جنگ شروع شو جنگ چې شروع شو د سره سلوي سره کسان وټول او مصالح جنگیری د اکرم صاحب سره ګروپ وړو کې مجاهدونو ظاهري شکست خوړو لاړل کوم چې شهیدان واغیم را واخصو هغه مال دفن کړو چې کوم زخمیان واغې ځان سره واخصو وی ویلي چې دې ظالم سره موږ جګړه نه کوو تر څو پر چې خالد ابن ولید رانی شي ځکه خالد صاحب شو هغه د جګړې او ماهر چې چا ورته رقبه ولا علاقه ذکر کړ چې د شرقبره یعنی پلاني ولایت یا پلاني علاقې له ورجو هغه کې اواره ده یا پلاني ځکه غر ده یا پلاني ځکه دومره اواره ده بغیر د خالد ابن ولید دلیدل نه غیزنه به تشکیل ورکوي په دې طریقه راشه په دې طریقه دا خپل تاسو د فتح کیږي خالد ابن ولید چې کله راغی وې دشمن سره څومره قواوی دی سلويک سره خالد ابن ولید سره ډیر لزر مجاهدین په اسونه باندې سوار ول شراغ اکرامه شه مخله وراله وجدا سه حال موږ تعرض وکي خو شکست مو خړو وېس خبر نه شو خالد ابن ولید چې اصله کې وته ویل شوق یې وکاته یو جیګه غونډې و نيزه وې د شي ملګر له ونی ول شي دي لاړ شو معسكر دلته جوړ کړي د پاس جیګ زیلا وې الته چې کله خالد ابن ولید وخته معسكر جوړ کړي خپل خیمه مواله د اق مالک نه ورکه ځان سره وسوه ام تمیم کله مجاهد سره څنګه لا مجاهد انسان ځان سره کزم به ول شي خو په دې شرط باندې چې دغه امن وي بیزتی دغه نشي کېدی خالد ابن ولید کې وعده دا چې هغه د شپې نه وخت پورې ناسو د کېدو منځکه مجاهد سړیو عام وخت کې شریعت دا چې وختي ود کېږي خود شي وخت به بیدار سړی به کې بیداری نو پاس پر خپل معسكر کې ناس چې شپې ته کسان مصالحه د مسلمه الکذاب په دلاره باندې تیریږي د خالد ابن ولید مجاهدینو ور باندې مټ اړولې دی وریا وسدله ورته دې کم قبيله نه وي موږ دې یمامه علاقه والای وي تاسو دا خبره کوم چې محمد الله نبی دې کنه قطن محمد الله نبی نه دی وذ الله نبی څوک دی مسلمه الکذاب مجاهدین له امر کې وي تور راول سرونه ټول نوالو زوي ټول سرونه والو زوي یو کسب کې پرې کو مجاعف نام سپینګری وې دنه به موږ جنگي تکتیکونه زکو خود سي مضبوط او کلک کلک وټړو چې بالکل دی خوشی کې امکان نه نور دا جنگ لاړو د خپل خچري ویلو می تمیم لوي دي شړي به خدمت کوي ظاهر دامن پردې نه غي خو او بو خوراک اوسکا نو په دې وخت خالد ابن ولید تشکیل برابر کې میمنه الجيش میسره الجيش مخي طرف د لخر روسه طرف د لخر کی طرف د لخر چپ طرف د لخر قلب الجيش من د لخر مهاجرم پکې دي انصارم پکې دي او عربم پکې دي جنگ چې کله شروع شونه په دې کې باسي باندې چې نوی راغلی ونی ایمان والا هیڅ هغه ماتي وخړه شکست ګرځ چې کله شکست ګرځ شونه په دې وخت کې ټول مجاهدین ورسره راغله ځکه چې یو کس وی راغله او جنگ سخت شو نو د نور مشري خرابي خالد ابن ولید ورسره شو تر دې پورې د دشمنان راتلو هغه معسكر د خالد ابن ولید مونی ولو د خالد ابن ولید کزه ام تمیم د کافرانو تر جیړ کې چې موږ باندې دا والو کو څه دا خو د لوی جنرال او د لوی قومندان مخ خزره دی مجاورته ویلې لا تقتلوها مې وژنې دي کې جسمه ډېر اکرام کړی الله رب العزت بس دې کې د حفاظت مسله برابر ولا انصار مجاهدین له خالد ابن ولید له جنگ کومندانو ورته ویلې موږ څنګه خپل امزول له میدان پریدو داس موږ امزول له موږ ورته میدان پریدو والله قسم په الله چې محمد رسول الله په وخت کې موږ د شکار نه کړل لکه ونن چې د کار سره مخامخ شو تقسیم وکا مهاجر جدا کا انصار جدا کا عرب جدا کا خالد ابن ولید ډېر خلا مهاجر له امیر وټا کو زید ابن خطاب د عمر ابن خطاب رور جنډه لاس کې ورکړی واله داغه به شهور سم متصل بل نماینده وټا کو
مشری سالم رضی الله عنه انصار له وټه کو ثابت ابن قیس رسول الله خطیب دغه به سوري سبل وټه کو ابو حذیفه ثابت ابن قیس دی پونډي پوری زمکه کی ځان خخ کی وی جندم دې ما سره ده او دا ځان په دې مناسبت باندې خکې چونه تختم ځان نن ارکم ته ځان وژنم خو لیکن دې خلکو لمات ورکو د شقوی مجاهدین خپل کې به اسماء کې دفن کړي خالد بن ولید شکر دا تقسیمات برابر کړو نو کسر لوي چې عمله چې شریع ور باندې وکړه دومره سخت جنگ شروع شو چې بده کې ثابت ابن قیس هم شهید شو ابو حذیفه هم شهید شو زید ابن خطاب هم شهید شو سالم هم شهید شو لوی قومندانان لاړ خو دشمن له دومره ماته ورکړه چې دغه یو باغ حدیقه الموت ورته ویلې د مرګ باغچا دې پورې جنگ را ورسېدو چې مجاهدین کله تر ورسېدو په دې کې مسلمه الکذاب هم ناشته یو دم هغه دروازه را بند کړه چې را بند کړه کیږي بچو بارا ابن مالک ورته ویلې وې د شهر چې ما د دشمن کلا سره مې وخه جوړ دشمنانو منځ مې ورو غرزوي چې کله دوی په دې منځ کې ما ځان ټوټه ټوټه کینو بس تاسو به راځي خپل بس کار وشي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې رساله لیکلې الانغماس بین العدو وحل يباح د دشمن په مابین کې وردن کېدل او ځان ټوټه ټوټه کول اعدام مباح دی کنه به ډیر روایت پکې راځي مکړ یو به د بارا ابن مالک دا واقع ذکر کړی دا و ما جکې نيزي د برابر کړي په نيزو باندې پاسه ډالونه برابر کړو بارا ابن مالک په دې باندې کینو صحابه پورته ورځي کې چې کله ورغه اخوا ځان ورو غرزو چې کله ځان ورو غرزو ابو دجانه رضی الله عنه په دې کې وو اق سړی چې په احد کې د رسول الله د پاک کړي ورشه ور باندې ځان راټول کې چې پسوار جلده ک جلد القنفذ ودا سرمن د شوله د شکون سرمن هغه په دې کې هغه په دې دیوال لا وخت خو هغه چې کله ځان را غرزو خپې ماته شو نور مجاهدونو ځان ورو غرزول داخل د کلا کې دومره سخت شهید جګړه وشو چې بارا ابن مالک دروازه ځان ورسو خو دروازه اخلاص کړه ځان ټوټه ټوټه کې خو د نور ملګرو لوي چې تاسو سره راځي مجاهدین شکل وردن نه وته دغه قواوی هم دلته دومره قوي سخت جنگ وشو چې ډیر شهیدان مجاهدونو کې مو شو ډیر مرداران پاغوي کې مو شو ملګرو ویل چې اين مسلمه الکذاب مسلمه چرته دی دا شو تور سړی و د شي د اوخ په شکل باندې پیتاغونه پوجا و د شي دوه دیوالونو مابین کې 14 دی کې ځان غلې کړو چې ځان اخو وغورځول نو وحشی رضی الله عنه چې راغی هغه سړی چې د حمزه قاتلو چې گزار ور باندې د نه زمانه وکینو په دې خېټه کې ویشته پور راورته نه زويست ابو دجانه په سراغه هغه د خپل ماتره بای صحابه کرامو هغه د جهاد چې پر ځان غړول کده منځو ورسه زخمونه دي په مات دي خطوره د ابو دجانه سره چې پر سر باندې مسلمه الکذاب او سره ته عقل توالو نو اېده کله پاس پر بنگلا کې ناس او چغه وکړه واس پین مخه میرا تور مخه سړی وژلې ځکه دا خو حسینو سپین مخه امیر به تور مخه سړی وی وژلې چې کله دشمنان ټول ماتره مات شو خالد بن ولید وی چې امدی زل ټول غنیمتونه راجمع کړي تقریبا په دې غزا کې یو وزره کسان شي مړ شو یو وزره څه په خله دي شپږ شو کسان باندې مسلمانان سلويک به قاریان و ابو بکر رضی الله عنه چې کوم وخت دا مرګ دي شهدا ولیدو دي قاریانو یو د ملګرو لوي دا قران راجمع کو د شنه ټول قاریان علما مړي شیخ دا قران به څنګه شي انصار به ډېر شهیدان شو ابو بکر صاحب له چویل خلیفۃ الرسول و د سپرغي غوندي په دی وینو باندې لټ پټ پر ډګر باندې دا ټول انصار او دا مجاهدین پراته و ابو بکر رضی الله عنه دومره زیات وشل چې دا ګیره مبارک لمده شو ملګرو لوي ویلي وېزمار په ذات الله قسم الله دې په دې خلکو باندې رحم وکړي دا ډېر عزت من خلک دي محمد رسول الله شکل مدینه نه راغی انصار سمه تکلیف وخړو په دینور غزاګانو کې انصار سمه تکلیف وخړو او اخر کې دې خلکو دومره تکلیف وخړو الله دې ور باندې رحم وکړي اېدینه دا خبره معلومه شو چې یو دعوت ته وعظ دا منه چې چاله دا کار بد دی او داخله کوي منو لکتر کوي نه منو بس خپل صدر اخلا وزا یو دعوت ته دعوت دا منه چې د اسلامو منه کني منه د غیر به ورسره مستقل جهاد دین د اسلام چې هغه په نرمۍ راغلی نه دی تر څو پورې چې د قربانین ورنکړي چې لکه څنګه چې د محمد رسول الله د ملګرو ورکړي وینه به تويږي jihad بکیږي دغه نه ورسره به دین د اسلام په علاقه او په ځمکه باندې پیدا فزیک دا زور مسله ده او بلته دا خبره معلومه چې دشمن سره د شکارونه کول په کار دي چې دانو خلک عبرت والی لکه د مالک بن نویره د اثر راواخه سو باغې باندې پاسه ور والکی بلته دا خبره معلومه شو چې دشمن لته شو درس او گزار ورکول په کار دي چې نور دشمنان به هغه گزار نه عبرت والی شو او هو دومره سو گزار دوله ورکینو موږ بس په کار دا چې ټکر ونه وو او د بارا ابن مالک هغه ناشنا حرکت د دین ورسره به کم کارونه وشو په کم کیفیت باندې وشو هغه به ان شاء الله به روان چې سم فروز باندې تشریح کو الله رب العزت محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم